سلامونه او نیک هیلې ACA معلوماتي کڅوړه اورېدلو ته ډېر زیات ښه راغلاست. ټاکل شوې ده نن د هندوستان په غوره لیګ کې د نوموړي لیګ پایلوبه ترسره شي. دغه پایلوبه د دوه پیاوړو لوبډلو کلکتې نایټ رایډرز او د دې ترڅنګ سنرایزرز حیدرآباد لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي. دا دوه هغه لوبډلې وي چې په لومړي پړاو لوبو کې تر نورو ښه کارکردګي کړې وه او د یاد لیګ د نیمه پایلوبه وروسته نن ټاکل شوې ده دوی په پایلوبه کې د یو بل په وړاندې مخ شي. په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي شتون لري. یو خواته کلکته لوبډله کې رحمان الله ګربز او علامه محمد غضنفر لوبیږي او بله خوا کې د افغانستان پاس بالر فضل حق فاروقي لوبیږي. خو تر ډېره حده پورې د ګربز د لوبېدلو چانس ډېر ده ځکه په لومړۍ نیمه پایلوبه کې هم د کلکتې لوبډلې لپاره د 60 په نشتون کې ولوبېد. خو مهمه خبره دغه ده چې د ګوتم ګمبیر شتون د دوی سره څومره اغېزمن ده. ګوتم ګمبیر یو له هغو لوبغاړو څخه ده چې له ډېر پخوا څخه د کلکتې لوبډلې سره پاتې شوی ده. په نن سبا کې د روزونکي پایز دنده ورسره ترسره کوي خو له 2011 کال څخه پیل بیا تر 2014 کال پورې د لوبغاړي پایز لوبېدلې ده او د کرکټینفو د معلوماتو په اساس تر هغه حده چې د لوبغاړي پایز لوبېدلې ده لاسته راوړنې په نسبي ډول ډېرې زیاتې دي. په 2011 کال کې دوی د پلی آف تر پړاو پورې ورسېدل یعنې څلور هغه ټیمونو ته یې لاره پیدا کړه چې څلور غوره لوبډلې د لومړي پړاو وي. تر هغې وروسته په 2012 کال کې دوی د IPL چمپیون لوبډله یا اتلولي یې وګټل په همدغه لیګ کې. تر هغې وروسته په 2014 کال کې دوی له نوموړي لیګ څخه کارکردګي ته یوه حده پورې زیاته وه خو په 2014 کال کې دوی بیا د نوموړي لیګ اتله لوبډله شوه. یعنې د ګمبیر په شتون کې شپږ کاله وکړه چې نوموړی د لوبغاړي پایس له دوی سره مل و دغه کومه اغېزه او هغه لوبیز افیکشن چې په لوبډله باندې لرلو تر ډېره حده پورې زیات و. ګمبیر یو ځل بیا سږ کال د کلکتې لوبډلې سره د روزونکي پایس دنده ترسره کوي چې لوبډله یې د ډېرو ښو کارکردګیو او هغه ښه کامبینیشن او ترکیب له وجې تر پایلوبې پورې ورسېدله. نو نن به پایلوبه د افغان لوبغاړو په شتون کې په چینای کې ترسره کېږي چې یقینا له ولولو او د دې ترڅنګ له خورا زیاتو خوښیو څخه به برخمنه وي.